مینوالو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. امداد خلیل یم او د یو بل شاعر سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نوی لیکوال دی، نوی شاعر دی، خو ښه غزل لیکي. ریګي سیمه ده، رویت خلیل راسره ناست دی. رویت خلیل د ریګي سیمې د پښتو ادبي ټولنې متحرک غړی دی او ژبې له حالې ځلې کوي. ښه شعر هم لیکي. نو غوښتل مو چې تاسو له ترې شعرونه ریکارډ کړم. رویت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه امداد صاحب ستاسو چې په دې دومره مصروفه وخت کې موږ له وخت راکړو. یو جهان مننه. مشکور یو، ستاسو هم مشکور یو چې موږ له مو ټایم راکړو او خپلو مینوالو سره به څه شریکوئ. ډېره مننه. دا یو غزل دی چې ارشاد. اوس یې زه نه کوم څارنه ترېنه خدای خبر دی. اوس یې زه نه کوم څارنه ترېنه خدای خبر دی. ما نه یې مه کوئ پوښتنه ترېنه خدای خبر دی. او هغه په خپل عبادت هم دومره شکمنه ده چې په ما به څومره وي شکمنه. ترېنه خدای خبر دی. هغه په خپل عبادت هم دومره شکمنه ده چې هغه په خپل عبادت هم دومره شکمنه ده چې په ما به څومره وي شکمنه. ترېنه خدای خبر دی. او د جانان غمه تا ته څه پته ده ځې او راځې. د جانان غمه تا ته څه پته ده ځې او راځې. زور تېروم په زړه دننه ترېنه خدای خبر دی. او لږ د هغې نه هم تپوس وکئ چې څنګه به وي. لږ د هغې نه هم تپوس وکئ چې څنګه به وي. لږ د هغې نه هم تپوس وکئ چې څنګه به وي. ما پرېښودلې د غمجنه ترېنه خدای خبر دی. او امداد صاحب شعر دی چې څنګه به روغ په زړګي زه ترېنه بچ پاتې شمه. څنګه به روغ په زړګي زه ترېنه بچ پاتې شمه. قدرتي خالې دی په زنه ترېنه خدای خبر دی. ډېر ښه، ډېر ښه رویت صاحب. او اخري شعر دی چې هغې ویل رویت خلیله د زړه حال ووایه. هغې ویل رویت خلیله د زړه حال ووایه. ما ویل ستا ډېره مننه ترېنه خدای خبر دی. ترېنه خدای خبر دی. ما ویل ستا ډېره مننه ترېنه خدای خبر دی. ډېر ښه رویت صاحب. یو غزل مو که راسره بل شریک کړو نو مینوال به هم خوشحاله شي. غوږ غوږ دي ستاسو وینا اورېدو ته. ډېره مننه. دا یو لنډ ورته غزل دی چې چې ویشتلی دی په زړه یمه جانانه بس همدغه شانتې ښه یمه جانانه. چې ویشتلی دی په زړه یمه جانانه بس همدغه شانتې ښه یمه جانانه. او ظلم څومره چې کوې راباندې وکړه. ظلم څومره چې کوې راباندې وکړه. ظلم څومره چې کوې راباندې وکړه. نن به یم سبا به نه یمه جانانه. ډېر ښه دی یار، بیا ووایه دا شعر. ظلم څومره چې کوې راباندې وکړه. نن به یم سبا به نه یمه جانانه. او د ژوندون ډیوه مې تته غوندې ښکاري. د ژوندون ډیوه مې تته غوندې ښکاري. لکه نور په پرېواته یمه جانانه. ډېر ښه دی یار، بیا ووایه دا شعر یار. د ژوندون ډیوه مې تته غوندې ښکاري. لکه نور په پرېواته یمه جانانه. او یو د حسن په نشه باندې لږ مست دی. یو د حسن په نشه باندې لږ مست دی. یعنې کم درنه پسه یمه جانانه. ډېر ښه دی یار. اخري شعر دی چې د رویت خلیل ارمان به درله درشي. د رویت خلیل ارمان به درله درشي. داسې مه وایه چې زه یمه جانانه. ډېر ښه دی رویت صاحب. ډېره رویت مننه. خلیل ارمان به درله درشي. داسې مه وایه چې زه یمه جانانه. مینوالو رویت خلیل تاسو واورېدو، ښکلي شعرونه مو ترې واورېدو. په یو بل پروګرام کې به په نوي ځای کې د یو بل شاعر سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. فی الحال اجازت غواړو. د الله په امان.